افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امنیتي ځواکونو په اړه څه وویل؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بحثونه ګرم شوي دي، خو په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو تلفات بېسارې توګه لوړ شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د ټیټ په نوم د امریکا له یو بنسټ سره په وروستیو څرګندونه کې ویلي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه دویمه درجه پیاوړي ځواکونه دي او په وینا د خپل هیواد هوایي ځواک په مرسته خپل امنیت ښه ساتلی شو. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي کال تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه پر بشپړ توګه ووځي. په ورته وخت کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د سولې د هوکړې لیک برعکس په افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه بېسارې توګه زیات شوي دي چې هره ورځ ګڼو امنیتي سرتیرو او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ټاکل شوی وه چې له امریکا سره د سولې له تړون وروسته به طالبان د تاوتریخوالي کچه ټیټوي، خو برعکس دغه وسلوالې ډلې خپل بریدونه او تاوتریخوالی لا زیات کړی ده. په وروستیو کې هدفي وژنې هم زیاتې کړې دي او تر اوسه یې ګڼ شمېر دیني علما او قومي مخابر او ټول هغه نظر خواندان چې پاکستان ضد دریځ لري په نښه کوي او وژنې. ولسمشر غني ویلي له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه هیڅ ملاحظه نه لرو او په وینا یې افغان ځانګړي ځواکونه اوس په سیمه کې دویمه درجه ځواک بلل کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم درې چنده پراخه شوې ده چې دوی ټول د خپل هیواد امنیت په ښه توګه نیولی شي. نوموړي همداراز ټینګار کړی ده چې امریکا که له افغانستان څخه وځي نو باید د خپل امنیت په هکله هم غور وکړي، ځکه په وینا له افغانستان څخه په ناببره توګه وتل به هم ښایي دوی ته لوړه بیه پرې کړي. ښاغلی غني د طالبانو په هکله هم ویلي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان یوه برخه ده او په وینا یې اوس د دې اړتیا ده چې خبرې ورسره وشي او د هیواد جوړولو ته یې ګډ دریځ ته راوبالو. ولسمشر همداراز هیله ښودلې ده چې د بندیانو تبادلې د بهیر په بشپړېدو سره د بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي، خو زیاتوي چې تاوتریخوالي له کموالي سره سره لا هم د طالبانو لخوا بریدونه کې تلفات زیات شوي دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.